اوریدونکو تاسو د سی پروګرامینګ ولسم درس لیدونکي یاست د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه ګران لیدونکو موږ په دې درس کې په سی ځینې کیورډز دي چې سی پروګرامینګ کې کاریږي په هغې باندې موږ بحث کوو چې هغوی څخه یو هم بریک دی او بل موږ لرو هغه کانټینیو ده. دا دوه هغه اصطلاحات دي دا هغه کیورډونه دي چې په سی پروګرامینګ کې ډېر کاریږي. په تیرو ویډیوګانو کې چې په سویچ برخه کې موږ د بریک نه استفاده کړې وه او دا بریک او کانټینیو موږ کولی شو په لوپ کې هم تر استفاده وکړو. که هغه فار لوپ وي، وایل لوپ وي، ډو وایل لوپ وي، په دې شیانو کې موږ کولی شو ترې استفاده وکړو. راځو په همدې موضوعاتو باندې دا ویډیو تکمیلو. اول راځو بحث کوو په بریک باندې. بریک څه ته ویل کېږي؟ بریک د سی پروګرامینګ یو کیورډ دی چې موږ کولی شو د پروګرامینګ په مختلفو برخو کې استفاده وکړو او هدف یې دا دی چې کله یو لوپ یا یو کیس صحیح شي، کنډیشن مطابق یو کیس رن شي، بعدي کوم اکزیکیوشن چې دی هغه سټاپ کوي، هغه نه غواړي چې مخته لاړ شي. نو راځو دا په همدې مثال کې موږ واضح کوو. راځو د انټیجر ډیټا سره موږ یو کاونټ ویریبل ډیکلر کوو او فار لوپ کې غواړو دا بریک عملي کوو. د فار لوپ هغه د ایکسپریشن مطابق تاسو په اول ایکسپریشن به دا ولیکئ چې کاونټ ته یو ویلیو به اسان کوي، دویم کې به تاسو کنډیشن ورته ذکر کوئ. کنډیشن کې موږ دا لیکو چې کاونټ دا به رن کېږي څه وخته پورې کله چې دا مساوي د 10 او یا د 10 څخه کوچنی وي دا به سټاپ کېږي، بیا نور به مخته نه ځي، یعنی یو څخه به سټارټ کېږي تر 10 پورې به دا مخته ځي او دا د کاونټ ویریبل چې دا په هر وارې رن کېدو سره لوپ سره دا به یو جمع کېږي تر څو هغه 10 ته ورسېږي. اوس تاسو په عادي حالت کې موږ فقط غواړو د دې یو کاونټ هغه ویلیو ځان ته ډسپلی کړو. ساده طریقه دا ده، تاسو پرنټ اف ډبل کوټ په داخل کې به تاسو فارمټ سپیسیفایر مشخص کړئ او بیا به راشئ دلته به ورته کاونټ ولیکئ او دا پروګرام به تاسو اول دا به تاسو هم کمنټ کړئ ځکه زموږ نه ده پکار، ځکه دا بریک کیورډ ده فقط د ایکسپلینیشن لپاره. تاسو دا به اول کمپایل کړئ تر څو دا سورس کوډ ماشین لرنینګ یا ماشین لرنیبل کوډ ته واوړي او د هغې نه وروسته که تاسو دا کمپایل کړل دا ګورئ ایرر او وارنینګ هیڅ شی نشته. هغې نه وروسته به دا څه کوئ رن به یې کوئ. کله چې رن که موږ ته د 1 څخه تر 10 پورې عدد ښکاره کوي، خو دا ټول په کوم حالت کې دی؟ هورزنټل حالت کې. دا موږ غواړو چې په ورټیکل حالت کې راشي، دلته یعنی په نوي لاین کې راشي. موږ سلش ان به ورته وضع کړو. دلته راځو دا پروګرام بیا کمپایل او رن کوو، نو دا به په عمودي ډول باندې موږ د 1 څخه تر 10 پورې عددونه به موږ ته ډسپلی کړي. اوس مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه کولی شو یو څوک موږ ته وایي چې دا پروګرامینګ تقریبا د 1 څخه سټارټ تر 10 پورې، خو دویم چې کله دا 4 ته ورسېده یا 5 ته دې ورسېده دا د بریک شي، مخکې د نه ځي هماغه ځای کې سټاپ شي. دې لپاره موږ د بریک کیورډ نه استفاده کوو. خو تاسو به یو بل کنډیشن به دې لپاره ولګوئ. کنډیشن به داسې ورته وکړئ اف که چېرته اف شرط لګوو ته موږ که چېرته د کاونټ دا ویریبل چې دی دې ته ویلیو اسان کېږي، کله چې د دې ویلیو 4 ته ورسېږي ته څه وکړه یو بریک بیا واله. دا باډي به تاسو ته د باډي کې به څه ځای په ځای کوئ، دا به ورته ځای په ځای کوئ او یو بریک به ورته ولګوئ. یعنې د دې هدف دا دی بریک کیورډ به ولیکئ اخره کې سیمی کالم به تاسو ورته ورکوئ. یعنې دا لوپ رن کېږي خو کنډیشن به دا ده پکې که چېرې کاونټ مساوي تر 4 شو، یعنې تر 4 پورې به دا 1 نه 4 پورې به رن کېږي، خو چې کله 4 شو دا به سټاپ کېږي، نور به مخته نه ځي. راځئ دا رن کوو وګورو. کمپایل او رن کوي، تاسو دا وګورئ. نو ګورئ موږ ته چې فقط 4 ښکاره کړه، خو نه موږ به داسې وکړو چې دا به د اف باډي نه به بار راولو، دا فقط کنډیشن موږ لوپ کې راوستل غواړو. دلته تاسو کلیک کوئ او دا کمپایل او رن کوئ. نو ګورئ 1 2 3 دا دلته مخته ځي. کله چې لوپ راځي 4 ته مخته ځي، یعنې 4 ویلیو شو کول غواړي،
نو هلته 4 باندې کنډیشن لګېدلی کله چې 4 ته راورسېده دا بریک کا نو دا همدلته پای ته رسېږي نو د بریک کار دا دی چې کومه ویلیو ته موږ مشخص کړې ده همغه ویلیو کې سټاپ کېږي مخې ته به نه ځي اوس د همدې کانسپټ ته په کتو سره دا موږ کنټینیو کې د عملي کول غواړو بیا کنټینیو کوم کار کوي د کنټینیو کار دا دی کنټینیو به تاسو ولیکئ کنټینیو کنټینیو دا کیورډ ده نو دا موږ تاسو ویلو چې دا کیس سنسټیو ده که چیرې زه دا سی پکې غټ ولیکم نو دا از ا کیورډ نه کنسیډر کوي نو تاسو به دا په لوور کیس کې ولیکئ اوس همغه پورتنی مثال موږ غواړو چې عملي وکړو تاسو بیا هم داسې وکړئ یو انټیجر د کاونټ لپاره تاسو څه کوئ یو انټیجر ټایپ ویریبل موږ کریټ کوو او راځو فار لوپ کې ته استفاده کوو نو موږ ورته ته دا رن کوه څنګه رن کوه موږ ورته چې کاونټ مساوي که یعنې د یو څخه به سټارټ علي او په همدې شکل دا مثال طریقه لږ بدلو موږ ته کاونټ ته وایو دا به مخې ته ځي څه وخته پورې تر 110 پورې یعنې هدف ده چې دا کاونټ به د یو څخه سټارټ علي کاونټ شرط پکې موږ دا ولګو چې دا به تر 110 پورې او یا د څخه کم شي یا 110 ته ورسیږي دا کنډیشن به آخري حد ته به ورسیږي نور به مخته لوپ نه ځي ان آخري نقطه 110 ده خو موږ دلته انکریمنت حالت کې ورته وایو داسې ورته وایو چې کاونټ د کاونټ انکریمنت په کوم طریقه کېږي لس به پکې تفاوت راځي معنا څه موږ ته به داسې کېږي چې یو څخه به سټارټ علي خو یو سره به اول لس جمع کېږي اوس راځي موږ دلته پرنټ اف کې یو مثال شو کړو بیا تاسو ډېر واضح معلومیږي بیا په وضاحت موږ ورکو نو راځو اکسس سپیسیفایر به تاسو فارمټ سپیسیفایر به ورته مشخص کړئ هلته به راشئ کاونټ به ورته ولیکئ او تاسو فقط ډسپلی کړئ اوس رزلټ تاسو وګورئ تاسو څه ښکاري هېڅ نه ښکاري ولې دلته به موږ فار ته موږ ضرورت نه لرو چې څه ورکو سیمی کالن موږ ورکو ځکه دا به عمل ته سټاپ کېږي مخې ته نه ځي دا باید باډي ولري او د باډي په داخل کې به تاسو کم بلاک اف کوډ چې غواړئ رن شي هغه پکې ځای په ځای کوئ بیا دا کمپایل او رن کوئ تاسو وګورئ موږ ته کوم نمبر ښکاره کوي نو دا که تاسو وګورئ موږ ته مشکل رامنځته کړه دې ته کومه څه مشکل وایي دې ته وایي انلیمیټډ لوپ یا انډلیس لوپ ورته وایي علت یې څه دی راځئ موږ ګورو دلته تاسو وګورئ دا موږ ډیفاین کوو په کومه طریقې سره اول په پلس پلس سره موږ چک کوو تاسو دا رن کوئ او کمپایل کوئ ګورئ د یو څخه تر 110 پورې موږ ته عدد راکړه اوس که چیرې زه راشم دا څنګه وکړم یو سلش ان ورته دلته اضافه کړم چې موږ ته په هوريزونټل حالت کې راکړي تاسو رن او ویې ګورئ یعنې د یو څخه شروع تر 110 پورې موږ ته راکړه اوس زموږ هدف دا دی چې دا باید موږ ته څنګه راکړي یو راکړي بیا 10 راکړي بیا په همدې شکل شل راکړي بیا 10 راکړي د هغې لپاره تاسو به دا برخه به ورته لږ ایډیټ کړئ زه ورته څنګه وایم زه ورته داسې وایم چې کاونټ ته خپله خو یو اساین ده دا به تر 110 پورې مخې ته ځي خو دې کې زه وایم چې ما ته لس عدد راکوه یعنې 10 شل 10 څلوېښت داسې راکوه د هغې لپاره به تاسو اساینمنټ اپریټر ویل چې مختلف قسم موږ اډیشنل اساینمنټ اپریټر موږ هم لرو زه ورته وایم چې مساوي جمع یا پلس به ایکول ساین تاسو به لسو سره ولیکئ راځئ تاسو دا رن کوئ ګورئ چې کوم تغییر پکې تاسو حس کولی شئ نو ګوره موږ ته څه راکړه یو یې راکړه 11 راکړه 21 راکړه 10 راکړه 140 همسې مخې ته لاړه دا ځکه چې دا 10 رالي د یو سره جمع کوي دا 11 کېږي نو موږ 10 نه لیکو بلکې دلته 9 لیکو دا به څنګه کېږي اول قدم سره موږ ته 9 راځي اول قدم کې یو راځي دویم قدم کې 10 راځي دریم قدم کې هسې مخې ته ځي راځئ شو کوي ګورئ اوله کې یو راغلی بیا 10 راغلی بیا 19 راغلی بیا 28 راغلی بیا 20 راغلی بیا 40 بیا په همدې شکل تر 109 پورې راغلی
نو اوس زمونږ هدف دا دی چې دا باید سټارټ د صفر نه والي. راځه دلته ورته صفر ورکوو. صفر دلته موږ ورته لس لیکو. اوس دا څنګه کېږي؟ دې ته بای ډیفالټ صفر ویلو اسان ده. لس راځي صفر سره جمع کېږي. صفر جمع شو، دا کنډیشن رن کېږي. موږ ته به څه راکوي؟ اوله کې صفر وي، بیا به راته څه راکوي؟ لس به شو کوي. بیا دوباره چې دا کنډیشن چک کېږي، هلته خو لس شو، دا بل لس سره جمع کېږي، شل به موږ ته راکوي. په همدې شکل تر اخره پورې به مخته ځي. تاسو وګورئ ورته لسو، بیا شل شو، بیا دېرش شو، بیا څلوېښت شو، بیا پنځوس، همدا تر اخره یو سل لسو پورې موږ ته راکوي. یعنې لس اعداد یې موږ ته څه کړه؟ شو کړه. اوس موږ دلته یو کنډیشن لګوو. کنډیشن موږ څنګه لګوو؟ ورته وایو اف که چېرته. کنډیشن کې به تاسو ته څه ولیکئ؟ وبه لیکئ که چیرې اف که چېرته دا د کاونټ کوم ویریبل چې ده د ډبل کوټ په داخل کې به تاسو ولیکئ د بخې د بریکټس، او که چېرې دا مساوي شو د څو سره؟ د شپېتو سره. نو هغې ځای کې څه وکړه؟ دا شپېته سکیپ که او تیر شه بل سټارټ واله. یعنې کنټینیو دا کار کوي. بریک خو هملته بریک کړي جام کېږي، نور مخته نه ځي، خو مګر کنټینیو دا کار کوي چې هماغه ځای کې کوم چې عدد مخامخ کېږي ورسره کنډیشن مطابق اف کې چې کوم کنډیشن موږ ویله، یعنې که چېرې کاونټ مساوي د شپېتو سره شو، نو ته دلته دا برخه سکیپ که، مخکې لاړ شه، لوپ مخکې بوځه. مګر فار کې دا کار نه کېده. راځو اف ته هم باډي موږ ورکوو، او باډي ته ضرورت هم نشته، خلاص فقط هم دا کنډیشن ورته موږ وایو یا ورکوو. باډي ورته ورکوو ځکه د کنټینیو کیورډ باید همدلته موږ څه کړو؟ اساین کړو. تاسو به څه ورکوئ؟ کنټینیو به ورته ولیکئ، او تاسو به څه یو اخر کې به سیمیکالن ورته ورکوئ. یعنې دا اوس دا معنا لري چې زمونږ لوپ د صفر نه به سټارټ علي، یو سل لسو پورې به ځي، او انکریمنټ یې موږ لس به انکریمنټ کېږي. اوله کې موږ ته راکوي صفر، دویم راکوي لس، دریم راکوي شل، دریم دېرش، همسې مخته ځي. خو کله چې دا پنځوس هم 50 شوکۍ موږ ته شپېتو ته رسېږي، دلته موږ بل کنډیشن لګولی. یعنې که کاونټ شپېته شو، مساوي د شپېتو سره شو، دلته ته کنټینیو که. کنټینیو څه معنی لري؟ ما دا شپېته برخه موږ ته مه شو کوه، هغه سکیپ که، او همداسې دا پروګرام لوپ مخې ته بوځه. نو که چېرې تاسو دلته رن کوئ، کمپایل کوئ، وګورئ همداسې به راځي. صفر، لس، شل، پنځوس هم راځي. شپېته موږ ته نه ډسپلی کوي. لوپ کنټینیو کېږي، مګر شپېته برخه چې هغه سکیپ کوي. مګر که چېرې موږ دا بریک وکارو، بریک به تاسو ډېر ساعته وپوهېږئ چې هغه څه کوي؟ شپېتو پورې موږ ته شو کوي، نور مخې ته نه ځي. راځئ تاسو بریک وکاروئ. نو اول موږ هسې کوو دا کنټینیو برخه موږ څه کوو؟ کمنټ کوو. راځو همدلته څه کوو؟ بریک کارو. تاسو به دا په لوور کیس کې به سره ولیکئ، سپیلنګ مسټیک به نه کوئ. نو که چېرې تاسو دلته وګورئ، نو ډایرکټ صفر، لس، شل، دېرش، څلوېښت، پنځوس کله شپېتو ته رسېږي، شپېته موږ ته نه شو کوي، ډایرکټ هغه سټاپ کېږي. نو دا دوه غټ مفاهیم وو چې یو د بریک او بل د کنټینیو چې